د سوات خوازخیلې 15 کلن عمر واحد د 13 کالو راهیسې د لرګو نه د استعمال شیان جوړوي. عمر واحد وایي چې تر 1.5 سل نه زیات شاګردان لري. ترکاڼي د پلار نیکه کسب دی. په خپل اوس زیات کار نه کوي. 4 زامن دي. هغوی په لویه کچه د لرګو ګل شوي شیان جوړوي. دا ټول په ښکته وځي، ښکته خلک یې خوښوي. زوړ انټیک چې و هغه انګریز خوښاوه، هغه په ښکته بهر ملکونو ته به ټول ته هغه زاړه هم دا شوي نه وو. تونۍ وې، کټکي وو، کټونه وو، المارۍ وې، د غټې دروازې وې، دقه شوي نه، هغه به باري ملک. د عمر واحد د لرګو په کارخانه کې دا وخت 14 کاریګر په روزګار دي. د هغه زلمی زوی د سوات بشمول د ملک بېلابېلو سیمو ته ګل شوي د لرګو فرنیچر لیږي. دی وایي چې په مقامي لرګي بندیز دی چې ورسره یې روزګار متاثره دی. کم لرګی چې دی هغه مونږ چې د بهر ملک نه کم امپورټډ لرګی راځي هغه مونږ اخلو. هغه زمونږ ته په ډالرو په هغې باندې کم ټیکس چې ادا کېږي. بیا که ګورئ هغه چې مونږ ته رارسي ډېر زیات ګران وي. زمونږ د خپل وطن لرګی دی که دا مونږ ته حکومتي وخت لیګل طریقه کار د دې مونږ ته وښیي، د میاشتې یو کوټه مونږ له مقرر کړي، داسې مونږ له پرمټ راکړي د دې، هغه به ډېره زیاته ښایي. د هغې کم هغه چې مونږ ته وکړي نو لکه د دې سره به د کاریګر بړاو هم سیوا شي، کاریګر به زیات شي، او بل دا لږ ریټ په لږ کم شي، مونږ ته ګاهک به ډېر شي، زموږ کسټمر چې دی هغه به د دې سره ډېر شي. د سوات د ځنګلاتو محکمې مشر وسیم خان وایي چې د ځنګلو بچ کولو لپاره د ونو په کټ کولو بندیز دی، خو بیا هم عام خلک او ترکاڼان د سرکاري ډیپونه په بولۍ کې لرګي ترلاسه کولی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.